یار شیار هغه د چې په سخته کې په کار شي چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نشي داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي په غولقه به یې نه ولې سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي په غلیم ټنډه پرېوځي په کار شي لتا به یوه پوښتنه وکړم ودرېږه سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي په غلیم ټنډه پرېوځي په کار شي د افغان د افغانیت دا علامه د یرغلګرو تغذي وګرځي او خار شي ښه افغان یې نه امریکا دې مه دې بوله ماته د کړې ښځو په ده جام ښه ده چې غلیم سره ملګری او څوک یار شي سړی اشعار درته وایم زه څه درته وایم زه درته وایم مبین خان امریکا دې ماته کړې ده تر جلمه پورې ستا د خبرې مطابق تر جلمه پورې دعوه لري د دې جغرافیې ولې دا د پنجاب خلاف افغانستان کې خدا د ادب سره وغږیږي ملیاده ودي یو د قصابه روکه ګوره که مونږ چې په افغانستان کې جهاد کوو سعودي ویل ناروا ده پاکستان ویل ناروا ده د افغانستان علما ویل ناروا ده ایران ویل ناروا ټولې دنیا ویل ناروا ده خو مونږ کوه نو اوس ته یو د کونسل په خبره چې هغې نه ناروا ده تا ټوپک کېښود ورزده پې نه ګوره بل چل ده خبره واورئ ګوري دغه احساس په یو طرف ته زه پوښتنه کوم له تاسې سره جنګېدلی یم د غواګانو فارم کې جنګېدلی یم د غواګانو فارم کې نه د غواګانو فارم خو تا اوس بدبختانه چې یو څو دغه فضل الرحمن پسې تا خبرې وکړې دغو ته یې مجبوره کړې خو خبره دلته د ما پوښتنه دا ده که چیرې ته جنګ کوې ته د زخمي لپاره د تداوي لپاره چې غټ مشکل د جنګ په میدان کې د ستا زخمي تداویتوب ده ولې د تاسې چې به کله جنګ کولو چې زخمي به در پیښېده د ما کلیوالو له چې هغه به په فیلډر کې انتقالولو د بادنیو په دغه سرحداتو هلیکاپټرو کې وړل هلیکاپټرو کې خو خیر ده یو منټ ودرې اندل بابا خیر دا یوه پوښتنه مې ده شغلجی صاحب دغه خبره به درته وکړم 14 کاله د طالب سره جنګ کړی که نه روغتون دې درلوده تیارې دې درلودې ډاکټران دې درلوده امبولانسونه دې درلوده هر څه دې درلودل ګوره که نه هر څه دې درلوده د هغه باوجود د میدان پرېښوده د تا هم د زخمیانو علاج کېدن په بګرام کې لا کېده میدان دې پرېښوده میدان په دې نه ګټل کېږي چې زه د زخمي دفاع میدان دې پرېښوده والله اوس دې په میدانوي کې پتلون پروت اندل بابا دا موضوع تاسې بلې خواته پتلون دې اوس هم په میدانوي کې پروت ملا یعقوب دې خپله وویل چې 20 کاله ډېره په مېړانه را سره وجنګېدا ولې سیاسون موږ پرېښولو بس هر چا افریقا دی خو پتلون دې اوس هم پروت په میدانوي کې ساقي خیل صاحب پوښتنه لري مهرباني ساقي خیل صاحب سیاسون لوبه وګټله د تا خو دا د ودې بایله ذاتي کار ګوري د صبر ته ګوري ماته ورغونسي دغه څو میاشتې 2-3 کاله کې موږ د جنرال صاحب مبین د مبارزه وینو د افغانستان په تړاو باندې دې کې شک نشته لیکن یو سوال ده د جواب باید راکړي سوال دا پیدا کېږي چې دغه پی ټي ایم باندې سخت نیوکې کوي ته د ورځو کې نه ګور ته وایې ټوپک راوړه ګور د پیغور دغه بخښنه غواړم زه د خپل جواب ورکړم زه سوال کېدم بیا ته وکړه د ما سوال دغه ده چې په کابل کې ناست معلوم او نامعلوم دواړه دا د تقي عثماني شاګردان دي ټي ټي پي د تقي عثماني شاګردان د مذهب په نوم شان صاحب اول خو یو وضاحت باید زه وکړم زه د پی ټي ایم خلاف نه یم بالخصوص د مشر بیخي خلاف نه یم او ګیلامان خو مې په دغه زړه باندې لیکل سوی ده دا نه چا نه ډارېږم نه د چا په قصه کې یم زه د لیندیو خلاف یم چې پښتون دومره پرېوته چې لیندیو ته لاړه ولې شان صاحب ولې نن پی ټي آی راجګېږي په اسلام آباد ورننوځي ولې موږ ځوانان نه لرو موږ پښتانه نه لرو موږ غیرتي خلک نه لرو ولې دغه مشوره چا ورکړه چې ته لیندۍ واخله په لیندۍ خو هېڅ هم نه کېږي دا خو زما وقار تر پښو لاندې کوي که نه و شان صاحب نه د مناسبه لیندۍ والله که مناسبه وي نه دي وي جنرال صاحب ګوره بخښنه زه رښتیا درته وایم په تا دا چستیا او هغه ماته خوند راکوي رښتیا درته وایم یعنې ما ته په جمهوریت کې مخالفتونه په خپل جبان لیکن سوال دا په ته خپله دا سوال لري سوال دا والله زه شاید زه د الله د زړو مالک ته خو زه پوهېږم چې تاسو هم دا سوال پیدا شوی ده دا د جنګ دا د لیندیو خبرې سته کوې له ما سره دا سوال د چا په خلاف وجنګېږم
خو ته د تا ته د کابل مرچۍ د تا په شکل کې رانه نیولې ده ټي ټي پی دغه ټول د تاسې په یو ځنځیر سره تړلي یاست نو جنګ هم له چا سره ده تا د مخالفت له سمون کوم شان صاحب څه وعده به در سره وکم 11 سپتمبر پورې به زه انتظار شم 12 14 14 زه خو وایم الله تعالی د دوی ته دومره واس ورکړي دومره قوت دی ورکړي چې والله چې د ما سره په کار شم والله کته نه دریغ وکم خو دغه شای د ما نه خوښیږي د ما درون گزار خوښیږي ښه خدای پاک به دا مشکلات حل کړي خدای دې وکړي چې ټول پښتانه ټوله سیمه تر څنګ ودرېږي او هغه ورځم د منګ ارمان پوره شي چې وروره ګوله دغه سیمه لدې خبيثانو لدې مردګوانو نه پاک شي صحیح ده زه اول نه تر اخره پورې ګوره ما د پی ټی ایم خلاف کومه خبره نه ده کړې نن مم نه ده کړې پرون مم نه ده کړې دغسې یو څوک راشي شان صاحب د پی ټی ایم خبره راواړي په افغانستان باندې په ما باندې راواړي په بلې واړي په بلې چې تا ولې په خوست کې سرې قولۍ پرې نه ښودې ولې تا دا ونه که ولې تا هغه ونه که د پی ټی ایم منشور باندې ځان پوی کوي مستقیم د پی ټی ایم حمایت د پی ټی ایم په تاوان باندې ده ته که په اروپا کې ناستې تی کولی سې خو یو افغان که په دغه جي کې کوي مشکلات دا جوړوي شان صاحب که په خوست کې کوي که په لغمان کې کوي که په هر ځای کې کوي مستقیما دا د پی ټی ایم په زیان باندې ده پی ټی ایم هماغه خبره کوي ګوره منظور پښتون هر وخت دا خبره ولې کوي دا د مجبوریت د زړه خبره نه ده چې لار او بار دا معنا نه چې لار او بار یو افغانستان ده ګوره دا حساسیتونه دي دا باید موږ او تاسو درک کړو د پی ټی ایم په دغه رقم ملاتړ بربان ملاتړ خان کوم تاوان لري کوم تاوان لري دا اوس پی ټی ایم ته وایي چې ته استخباراتي پروژه د تا حمایت تروریستان کوي او زی په ملل متحد کې چغې وهي دغه سازمان نسی کولای پاکستان ته په مختلفو رنګبدیو نه وروسته په تور لیست کې درته واچي چې د اصلي احتیاط کوي خو دغه د سیاست او د پالیسي احتیاط یې مکه کنه څنګه لمانه دا څنګه ډېر ښه طریقه باندې خدا حق ماخلی لولسم تاسو ته تمغه ګاندر صاحب ما او تاسو سره معلومه کړې شان صاحب سره غږیږم ګوري خبره دې چې ولسنم دا حق اخیستای دا ما ته خو سره معلوم ول په میدان کې معلومه هغه خو ته دې دې پرې کوله خبره دلته د پی ټی ایم د افغانستان له ولسنه دا حق اخیستای د ستاسو په دې پی ټی ایم په مقابل کې ملاتړ نه کوي موږ خو مشکل موږ نه وایي ستاسو ورسې ودرګه خوست کې د پی ټی ایم ملاتړ ته څه ضرورت ده ورته خبر ضرورت دا ګوره سوال ده ګوره پښتنه ده زه تاسو وایم څه تاوان ده دا تاوان ماته وګورئ افغان خو هغه د درګار د وینې چې همدغه منصوبې ورته جوړې چې د تا بسپنه له کومې جي راځي ته پیسې له کومه کې دغه تاسو د پی ټی ایم تر څنګ شان صاحب ګوره په پارلمان کې ټولو سرې خولۍ پورته کړلې صحیح ده علي داوړ هم ارک ته ویوړه همدغه علي وزیر همدغه داوړ د پارلمان وکیلانو نه ختل همدغه داوړ راجګ نسو د ایسای سره د پی ټی ایم ټولې خبرې شریکې نه کړې همدغه داوړ راجګ نسو د ارک د ټولې غونډې راځي ایسای ته ګوره خبرې ته ګوره یو بل خبره بل د جواب نه پی ټی ایم ګوره که دا جواب د سره کې تا دغه نه وایم چې موږ ته وایي پی ټی ایم ته تاوان رسېږي او څه د